پوره کېدی نشي ارمان زما په وس کې نه دی، پوره کېدی نشي ارمان زما په وس کې نه دی، او ما نه جانان غواړي جانان زما په وس کې نه دی. او خلک کمینه کړي خو زړه په خپل اختیار کې ساتي، خلک کمینه کړي خو زړه په خپل اختیار کې ساتي. دا خو یو زه یم چې ځان زما په وس کې نه دی، او بل رانه هر امتحان واخله خو تنها مې نه کې، بل رانه هر امتحان واخله خو تنها مې نه کې. زغملی نه شمه هجران زما په وس کې نه دی، او ته چې د ځمکې په سر څه غواړې راوړمه درله، ته چې د ځمکې په سر څه غواړې راوړمه درله، خو ستوري مه غواړه اسمان زما په وس کې نه دی. او دلته کې خلک کړي له مینې نه نفرت طاهره، دلته کې خلک کړي له مینې نه نفرت طاهره، او نور په دې کلي کې ګزران زما په وس کې نه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په ښو شیبو کې به د خپرونې په پیل کې چې دا کوم شعرونه ما تاسو ته وویل، د دې شعرونو خالق په نننۍ خپرونه کې موږ سره طاهر شاه طاهر صاحب موجود دی. طاهر شاه طاهر صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه کاروان صاحب چې زه د خپل پروګرام جوړو ګڼلم او ماله مو په خپل پروګرام کې مقرر کړه، ډېره زیاته مننه. ستاسو هم ډېره مننه چې وخت مو راکړو. د ټولو ناول موږ غواړو چې تاسو زموږ کتونکو ته خپل مختصر شان تعارف وکړو. کاروان صاحب زما نوم طاهر دی، ادبي نوم مې طاهر شاه طاهر دی، او زه د تورغر د ګلزارۍ کلي اوسېدونکی یم، او د 2017 راهیسې پښتو ژبه کې ماته ګوډه شاعري کوم. نو ډېره مننه طاهر صاحب، غواړو چې زموږ کتونکو سره تاسو خپل خوندور کلامونه شریک کړئ. غزل دی ارشاد: رهنما نه لرم د ځان رهنمایي کومه، رهنما نه لرم، رهنما نه لرم د ځان رهنمایي کومه، زه په خپل ځان باندې باور انتهایي کومه. ډېر ښه، زبردست. رهنما نه لرم د ځان رهنمایي کومه، زه په خپل ځان باندې باور انتهایي کومه. چرته چې خلق د مرګي او یاري غږ نه کوي، چرته چې خلک چرته چې خلق د مرګي او یاري غږ نه کوي، زلې ونه هلته بجار نه خوشحالي کومه. ډېر ښه، دا بیا ووایه، بهترین. چرته چې خلق د مرګي او یاري غږ نه کوي، زلې ونه هلته بجار نه خوشحالي کومه. زبردست. او د هر سړي نظر کې بد یم بدنامه یم، د هر سړي نظر کې بد یم بدنامه یم، د هر سړي نظر کې بد یم بدنامه یم، زه به نو هر سړي ته خپله صفایي کوم. ډېر ډېر ښه، بهترین. او لکه ماشوم په خپل جذبات باندې قابونه لرم، لکه ماشوم، لکه ماشوم په خپل جذبات باندې قابونه لرم، په وصال جشن او ماتم په جدایي کوم. او زه لا تر اوسه د یو ښکلي په لټون کې یم، زه لا تر اوسه زه لا تر اوسه د یو ښکلي په لټون کې یم، زه لا د خپل تقدیر سره زور ازمایي کوم. ډېر ډېر. او مقصده یا به طاهره په رښتیا سودایي شوی یم، یا به په ځان هسې ګمان به سودایي کوم. ډېر ښه، ډېر ښه، دا موږ بیا ووایه موږ ته. مننه. یا به طاهره په رښتیا سودایي شوی یم، یا به په ځان هسې ګمان به سودایي کوم. ډېر ښه، ډېر زبردست غزل و، ډېر بهترین، خوندور. بل کلام شریک که، بل کلام ووایه. ارشاد ارشاد. په محبت کې مې د سر پروا د سره نه وه، په محبت کې مې د سر پروا د سره نه وه، لکه منصور په دار ختم زړه کې مې یره نه وه. ډېر زبردست، ډېر ښه. د جنون حد مې څو څو ځله د مرګ خولې له بوتلم، د جنون حد مې د جنون حد مې څو څو ځله د مرګ خولې له یوړم، خو مړ به نه شومه د مرګ مې مقرره نه وه. ډېر ډېر. او مونږ سادهګان د هغه چا د خیر په تمه ناست وو، مونږ سادهګان د هغه چا د خیر په تمه ناست وو، د چا په خوله کې چې بیخي د خیر خبره نه وه. ډېر ښه، زبردست. او ما به تر هغې پورې درد ته اسویلی نه کوو، ما به تر هغې پورې درد ته اسویلی نه کوو، تر څو چې څړیکه به مې وتې د ځیګره نه وه. ډېر زبردست. او هوره به نه وه دا منمه ادمزاده به وه، هوره به نه وه دا منمه ادمزاده به وه، خو دومره ښکلې وه چې هوره ترېنه غوره نه وه. ډېر ښه، ډېر ښه، زبردست، دا بیا ووایه. مننه. هوره به نه وه دا منمه ادمزاده به وه، خو دومره ښکلې وه چې هوره ترېنه غوره نه وه. ډېره نه. او مقصده مور مې طاهره د زړګي رضا ته کله کتل، مور مې طاهره د زړګي رضا ته کله کتل، ګنې زما په زړه خبر وه نه خبره نه وه. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر خوندور. طاهر صاحب ستاسو هم ډېر زیاته مننه.
کتونکو ستاسو هم یو جهان مننه د پروګرام کتلو او د دغه شان خوندورو پروګرامونو لپاره موږ سره اوسئ د لوی الله په امان.